رحمه الله په دنیا کې ډیر ولی سړی تیر سوی ده، په دنیا کې ډیر بزرګ تیر سوی ده. په غټو غټو اولیاء الله کې یو ابراهیم بن ادهم رحمه الله هم ده. ابراهیم بن ادهم رحمه الله ته یو سړی رالی، ول حضرت ما ته نصیحت وکړ. د مبارک ورته وویلم ول د څلورو خبرو له ما سره ډیر زیات فکر ده، د څلورو خبرو له ما سره زیاته اندېښنه ده، د څلورو خبرو په فکر او سوچ کې زه مستغرق یم، نو نسمه کولی چې زه و تا ته نصیحت وکړم. چې هر وخت د دې څلورو خبرو له سوچه او له فکره څخه زه ووتمه، بیا راسه زه و تا ته نصیحت کوم. نو هغه سړي ورته وویله ول حضرت دا څلور کمې خبرې دي چې ته دونه پریشانه کړی یې، ته دونه غمګینه کړی یې، ته د هغه څلورو خبرو په برابر کې دونه سوچ و فکر لرې. د مبارک ورته وویله ول اول د دې خبرې له ما سره ډېر زیات سوچ او فکر ده چې الله پاک په ازل کې فیصله کړې ده چې یوه ډله به مؤمنان او مسلمانان وي، بله به کافران وي. نو ما ته پته نسته چې الله پاک به زه په کومه ډله کې حسابولی یم، الله پاک به زه په کومه ډله کې پاسولی یم. د دې خبرې له ما سره ډېر زیات سوچ و فکر ده. دوهم د دې خبرې له ما سره ډېر زیات سوچ او فکر ده، انسان چې د مور په نس کې وي، 40 ورځې د مني و نطفه وي، 40 ورځې بیا وینه وي، له 40 ورځو وروسته بیا د غوښې یو ټوټه وګرځېږي، چې نه لاس وي نه پښې وي، یو شی هم نه وي، د غوښې یو ټوټه پرته وي. الله پاک یو ملکې ته امر وکړي وایي ورسه په دې ټوټه کې روح پکړه. هغه ملکه چې ورته راشي الله پاک ورته ووایي تر روح پکلو له مخه وایي د دې انسان د زندګي څه تقدیرات دي دا ټول ولیکه. ملکې ته ووایي دا ولیکه چې دا انسان به څه وخت پیدا کیږي. ملکې ته ووایي دا ولیکه چې د دې انسان اجل به څه وخت وي، دې ته به مرګ څه وخت راځي، او دا ولیکه چې دا انسان به څونه رزق او روزي په دنیا کې حاصلوي، دا ولیکه. او دا ولیکه چې دا انسان به نیکبخته وي او که به بدبخت وي. نو ابراهیم بن ادهم رحمه الله وایي زه چې د مور په نس کې ولم، الله پاک به زه په نیکبختو کې لیکلی یم که به په بدبختو کې لیکلی یم. د دې خبرې دی وایي له ما سره ډېر زیات سوچ او فکر. دریم د دې خبرې له ما سره ډېر زیات سوچ او فکر ده، انسان چې کله مړ سي د انسان روح دا فرشتې وړي، که چیرې نیک صالح سړی و دا روح یوسي و علیین ته، په علیین کې د مسلمانانو صالحینو د نیکانو خلکو له ارواح له روحو سره دا روح جمع کړي. او که چیرې بد سړی و نو بیا دا روح یې راواخې فرشتې یوسي په سجن کې جمع کړي. سجن هغه ځای دی چې په هغه کې د فاسقانو، ګنهګارانو، فاجرانو خلکو روحونه جمع وي. نو ابراهیم بن ادهم وایي زه چې کله مړ سم فرشتې زما روح واخلي، الله پاک به ورته ووایي چې دا روح په علیین کې جمع که د مسلمانانو له روحو سره، کې په سجن کې جمع که د منافقانو ګنهګارانو له روحو سره. نو دی مبارک وایي د دې خبرې له ما سره ډېر زیات سوچ او فکر. څلورم د دې خبرې دی مبارک وایي له ما سره ډېر زیات سوچ او فکر ده. الله پاک په قرآن کریم کې فرمایي په ورځ د آخرت چې ټول انسانان له قبرو راپورته شي، د قیامت پر میدان به الله پاک اعلان وکړي وایي وامتازوا اليوم ایها المجرمون، ای مجرمانو راجلا سئ. نو دی وایي د دې خبرې له ما سره ډېر زیات سوچ او فکر ده چې الله پاک به ما په مجرمینو کې حساب کې که به مې په صالحینو کې حساب.
ابراهیم بن ادهم دونه غټ ولی او اولیاء الله سړی په دنیا کې له هغه سره د آخرت دونه سوچ او فکر ده له ما و تا سره د آخرت سوچ او فکر له سرې سته نه دا ولې له ما و تا سره دونه د آخرت سوچ او فکر نسته ځکه ما و تا په دنیا کې د دنیا حب اخیستی یو د دنیا مینه او محبت اخیستی یو په زړه کې مو د دنیا